عبدالله بن مبارک څومره لوی سړی څومره د احادیثو خدمت یې کړی زه حیران شم کله پس پیغام زم دا مونږ پکې سکی مونږ خدا هغه په نسبت دا سیوم دا ټول شګي یو ځای کنو یو نه شګم دا هغه په مقابله کې نشو کېده دا حدیث استاد خدمت حدیث طلب کول ګرځیدل په زرګونو شاګردان به تناسو په زرګونو دا سیم نه چې غني په سونو شاګردان زرګونو شاګردانو ته حدیث رسول دي او سخاګانی څومره کړی حج لبروانو خلکو نه پیسې به غونډې کړې چې پیسې به د خلکو نه غونډې کړې چې څوک مثلا حج لدی پیسې جمع کړي پیسې به جمع کړي ابه سنبال تیلې کې خو دې په اره تیلې به یو کس نو ملي کړ نو حج لبلال خلکو بسره به یو ځای حج کو ټول خلکو باندې به د سنت مطابق ټول اعمال پورا کړل ډوړې به ورکړه دا غ زمانه چې د حج د سفر څخه خدمتو ټول به ولاو چې واپس براغلل نو بیا به غتیلې راوستنو ارچاته به خپل تیلې خپل روپے واپس کړ یو روپے به ته وانه رسید خیراتی به په خلکو حجونه وکړ شاګردان او توی دا د سم مسله جوړه کړی دا او چې خیراتی په خلکو حج کې اولته په خوراکونه هم کې او د لارې سفر هم ولکه نو دا تیلې ته کې پیسې دې سره پاراله خدا سي بوزا کنه وی کدا سه وکم داخله بیا روانه کوي دی بیا ډېر زیات خرچه کوي په لار مو پاغه ځای کې نو دا تیلې ته والم چې دوی تمه کې څه خرچه کوي دا برانه کټکای نو دی بلګه خرچه کوي او کټ کوم ته نه دومره نیک سره او دا حدیث دومره لوی استاد چې یو ځل پلار را روان دي سبب د دنیا خلق استقبال ته ولاړ دی د دنیا خلق نو هارون الرشید بادشاہ برا چت او خط کوټه تو خط دا د هارون الرشید بادشاہ لور برا په چت باندې ناسته په کوټه هغه تاسو کو وی دا خلق سکی د دنیا خلق په لار کې ولاړ دی او زنده‌باد دی او لارې خشته دی او ګلونه دی هر چا سره او ګلدستی دی دا څه مسله ده وی دا عبد الله ابن مبارک را روان دی دا څوک دی دا د نبی رسول الله دا حدیث استاد دا حدیث خلکو ته خی د حضور پاک احادیث خلکو ته خی وی دا خلق دا استقبال ته ولاړ دی یو وی هاذا والله هاذا الملک زما د قسم په الله چې بادشاہ دی لا ملک هارون الرشید بادشاہ نه دی هغه ته خلق استقبال ته روزي خو د پولیس او د فوج په زور روزي دته خلق استقبال لراوته دی او د زړه په وینو محبت وته راوته لري بادشاہ دی دی د خلکو په زړه حکومت کوي دغه د حدیث لوی استاد چې ټول عمر د حضور پاک د حدیث په درس کې تیر پیسې لګاوا سفرونه هم کوا زرګونه روپے خو د حدیث په طلب کې لګولې دي پلار چې مبارک هغه د قصه دا درته نه کوم خو د یو بادشاہ زومو ډېر لوی مال وته د بادشاہ نه پاتې شو نو دا معشوم د الله نه به سوال کو د مبارک مو خدم چې الله من له معشوم را کوم په استاد پیغمبر احادیث دکاو او سونه خواري کړي د مبارک د پلار د مبارک عبد الله مور چې و د مبارک خزا د بادشاہ لور وا چې واده کله سلويخ تروزه را مبارک ورته نه نږدې کېده خپل ډوډۍ به وته لګل او د سوال جواب لګلو چې د پلار د کور ډوډۍ بدنه خو زبدر لګم دا بخوري سلويخ ورته پس ور سره ملاو شو خزا خپوا وی سړی چې د نوم په خنولې دی واده کول سلويخ ورته زما د وادو شو ته نن مال رااله وی ما ته پته ده وی ستا پلار نیک سړی او بیا بادشاہ دی امیر دی اسنه تاسو حرام خوراک کوللی نو ما سلوي خروج دیاړي مزدوري وکړه پتا می حلال رزق خوړو چې ستا د وجود نستا د پلار د کور اغوینه ختم شي او پاک وینه درکې پیدا شي نیت می داده چې موت سره هغه خپل د واده خوشحالي وکړو او الله مونږ له بچی راکړي چې ستا وینم پاکي زما وینم پاکي نو داسې بچي به الله راکړي چې بم پاکي نو نیت می کړی چې پاک بچي به د حضور پاک د حدیثو خدمت کوم د اغي ویننه دا ماشوم پیدا عبد الله نو لوپر شو چې پیسې لري نو الک لوپري لوپر
په کباپونو په رباپونو پسې او په ګډوړو پسې سر دی. پلارم ورته نصیحت کوي، مورم نصیحت کوي چې بچې ته خو موږ دی له نه وې غوښتی، ته خو موږ بل څه له غوښتی وې. نو یو باغ کې یو ځل ناستو، اوده شو. چې اوده شو نو باغ کې یو مرغۍ په ونه ناسته ده، کله یو خوا ټوپ وي کله بل خوا ټوپ وي. نو هغه مرغۍ د خولې نه دا الفاظ ووتل: الم یأن للذین آمنوا، الم یأن للذین ان تخشع قلوبهم لذکر الله. دا څه دی؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. د مسلمان د پاره هغه وخت نه دی راغلی چې د په زړه کې عاجزي پیدا شي، یره پیدا شي او د الله یاد کړي. اوس پوری مسلمان د الله د یاد نه په غفلت کې پروت دی، زړه کې اډو یره رانه چې الله یاد کړي. چې دې راویښ شو، هو دا خو ما ته دې مرغو وورول، بس پلار نه پیسې واغېستې، بابا تجارت لزم. پلار خوشحاله چې زه تجارت هم ښه دی، دلو پرونه هو بچه کنه لا 10,000 روپے 40,000 50,000 روپے پلان ناخلی. ډېره موده پس راغی، لوی بارونه ډک کړي دي په څاروو باندې وراغی. پلار یې خوشحاله چې پلار دوی به مې سره وړي، کپړه دا که څه شی دی څه شی دی څه شی دی. چې راغی بابا تجارت مې وکړ، ډېر کامیاب شو. څه دې راوړل؟ بابا دا څارو باندې ګوره، دا مې راوړي. تجارت مې وکړ، تجارت یې شو ګرځېده چې چا سره به د حضور پاک حدیث هغه پسې بتا بیتی لیکه، چې چا سره د حضور پاک حدیث دی هغه لیکه. دا بارونه دا څه شی دی بچې؟ وې دا ټول زما تجارت دی، دا زما د تجارت سرمایه ده بچې. دې څه تجارت کپړه کې دې کړی دی، څه کې دې کړی دی؟ وې د حضور پاک دا حدیثو کتابونه دي. اوهو مبارک شه بچې، مونږ خو دقې لا غوښتې. الا بچې سونه او 6,000 درهم نور والا شابکه تجارت کې د کمی وی غم پورا کا. یو ځای کې د یو مرګري قلم وسره پاتې شوی، یو میاش پس میاش مزل یو کې چراغ یو ځای کې بسته کولاو کې چې وی قتل قلم په سره پاتې، یو میاش مزل دا قلم د پاره واپس وکوغه مرګري ته ورسو. دومره د حدیث له استاد دی بیمار دی چې کم وخت کې مري، شاګردان ورته تاو دي. شاګردان ته راشه زما د لاس خپونه اوچت کې او په دې ځمکه مې سم ده، په قالین نه، په بستر نه، په درې نه، په صادر نه، ما لاس خپونه اوچت کې د کوزیدو نه ما دې خاورو باندې ماسته کټ خوا کې په دې خاورو مې کې نه وي. شاګردان وي زخم ممکن دا وجود به ګرم شي خاور لګي خاين چې چل بینو اغي زر لاسو خونهونی و او په خاور د پاسه کېنو، چې په خاور کېنو قبله ته مخ کړي نه د خپل ګریونی ول. اے پروردگارا عبد الله سره اسم نشته، پروردگارا د غسپین دکی دی ور سره الله. اے پروردگارا الله ته پسلګو سلګو په جړا شو چغوی پروردگار ته چې پروردگارا عبد الله ابن مبارک د غسپین دکی دی ور اسم نشته. شاګردانو ته چغې جوړې. اوهو زموږ دومره لوی استاد دی د الله نه دی وخت کې دومره یریږي، او خپل ګیره الله ته مخامخ نیولې ده، اسم نشته به د سپینو ډکونه جالي فریاد کې الله ته چغې وي روړې او باسي. شاګردان الته چغې وي چې بابا د ددا حل دی، دې دومره دی وخت کې پیاره کې چې خپل ګیره نیولې ده الله ته، او سپینو ډکې الله ته مخامخ کوي او اسم نشته. موږ پکې خو غر کوو.